سو قطعی بر سر شریکی کما باچال الله خو راته غزل به وې خو ما وی دا قطعی به ووایم چې کلوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څه کلوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څه که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي او د علم زور به د علو منم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي او حساس زړه ویښ ضمیر اعلی کردار او وفا مینه دی اصل دولتونه د بنګلو نه علاوه او ما ډیر غریبان ولیدل حیران ګوته په خوله شو دا ټول ورسره نه وي د روپو نه علاوه او دا کېدی شي چې راپاسې رب دې بچ کړي که د لوړ او دنګ کمره راګزار شي او دوباره د ودرېدو امکان دې نشته چې د خلکو د نظره راګزار شي او د قام مشر او لارښود به ځان ته وایي په ولس به د علم په شانې دروند وي او حقیقت چې معلوم کړي د نږدې نه دا بدبخته به په دواړو سترګو ړوند وي او که احساس چاته کېدی د خپلو بدو تنهایۍ کې به له ځانه شرمېدو او که نیتونه په مخونو ښکارېدلی هر سړی به د یو بل نه پټېدو او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کي او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کو هم مو لوټ کي او هم مو ځان ته پسه لوټ کي مننه جي یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کي او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کو هم مو لوټ کي او هم مو ځان ته پسه لوټ کي او چرترور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتېږي او په اسلام باندې د خپله سره تېر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي مننه جي مننه په اسلام باندې د خپله سره تېر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي او هر څه وړاندې که زما نظر خراب دی څه چې وینم پوټه راته ښکارېږي او هم هغه راله دا زړه ټوټې ټوټې کړي چې د خپل زړګي ټوټه راته ښکاري او نر ښځو دوکه کړو د رهبر په نوم نیازک خان نر ښځو دوکه کړو د رهبر په نوم او بل جنس مسیحا راله راولېږه او نور چې مو د دې ګردا به وباسي ربه یو ویجړه راله راولېږه او حسد لمبه کړي ایره کړي یو عمر له د نورو په سپرلو سوځو او موږ خپل غمونه دومره نه سیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو او لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده څوک دی چې پښتون له به شمله ګټي اوس د پښتونوالي دور تللی دی خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي او شپېته کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی او د ژوند تودو سړو را باندې هر څه زده کړي په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نری نری خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم او دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده زمونږ واکداران د رڼاګانو نه یریږي او چې کله سپین سبا شي بیا به کم طرف ته تښتي د خپل کړي عمل د سزاګانو نه یریږي او د عقل شعور پوهې خاوندانو له سور اور دی دا سیمه د بې حسه بې ضمیرو خلکو کور دی او چالاکو زورورو پکې ښه ایشونه وکړل د ژوند د تېرولو هنر دلته چل او زور اوس یو نظم د سره په آخره کې شریکومه چې مړ شمه نو ته به مې کمی محسوسوي چې مړ شمه نو ته به مې کمی محسوسوي رښتیا وایه چې ما به کله کله یادوي آواز ته به دې څوک په انتظار وي د پایلو بنګړي به دې په لیچو کې بیا چاته شړنګوي او دروغ به راته نه وایي رښتیا رښتیا به وایي چې نه یمه جانانه بیا به سترګې توروي
او په مینه دې شک نه کوم چې څو پورې ژوندی یم زما د مرګ نه پس په مې په زړه کې ګرځوي او چې کله ستاسې راج د دې فاني دنیا نه لاړ شي نو ته به پکې څنګه د ژوند شپې صفا کوې ډېره مننه ډېره مهرباني